أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. صدق الله مولانا العظيم. د دغه آیتونو تعلق هم د غزوه احد سره ده. د دغه بیان شروع چې غزوه احد کې ابتداءً شکست چې دا کفارو ته حاصل شوه، خو بیا د مسلمانو ځنه ملګریو چې هغې څه کوتاهي وکړه، نبي علیه الصلاة والسلام په یو زوی دوی مقرر کړي وو چې تاسې به دا زوی نه پرېږدوئ. نو هغې کې ځنه کسان چې دا زوی یې پرېږدواله، لهذا هغاسې وشول چې کومه خدشه وه، کفارو بیا د دوباره د هغې طرف نه حمله وکړله او مسلمانو باندې اچانک حمله اور شول. نو بیا په دغه جنگ کې د مسلمانو 70 کسان دا شهیدون شول او اکثریت چې وو پکې زخمی وو. ټوټل دوی 900 کسان وو. اکا دو کسکه چې دا پکې بچ شوی، زخم هم ته نه رسېدله، حالانکه په خپله نبی علیه السلام هم زخمی او بېهوشه هم شو او حتی چې د مرګ آواز یې هم بلند شو. مصعب بن عمر رضی الله تعالی عنہ دا د نبی علیه السلام هم شکل وو او دا هغه صحابي وو چې د مور پلور د اکلو ته زوای وو، اسلام چې کله نه وروړه نو یا مسلمان شو نه و، انتهایی قیمتي لباس په ناز و نعمتونو کې د وخت تېرو. بیا چې کله اسلام وروړل نو کور کې خپل رشته دارو والدینو یا جوړې هم نه وایستلې، بربنډ یې د کور نه وشړو چې که ته کلمه نه پرېږدی نو د موږ د تو سره به هېڅ قسم ته هم تعلق نه وي او د موږ چې څه د ته وو نعمتونه مو به هم د تو نه سلب وي. نو چې کله بیا وته مور یې پوره همروغه داسې یو پړکای ور وترې زون یې دومره پکې پټ کړ. نبي علیه السلام د صحابهو سره نوسته چې دا یې په دې حال کې ولید، پیغمبر علیه السلام وژړل. د ترمذي شریف دا روایت ته چې علیه السلام وژړل چې هغه دا اول حالت چې کوم ولیدال د کفر په حالت کې څومره په نعمتونه کې و، اوس یې حالي اسلام وروړل، الله یو منه، د الله پیغمبر یو منه، نو دومره تکلیف سره یې مخه شوله چې لباس یې هم نشته ده. بیا چې کله په احد جنگ کې دی شهید شو نو بیا هم د ده لباس ډېر کمزور، کفن ضرورت وي، هر مړي ته 3 کپړې چې دا کوم کفن مسنون ده هغه به اچېږي، نرینه ته، ښځینه ته 5 دي او هر چې کفن کفایات یې څومره بیا موجود شي. نو د دې پوره یوه کپړه د کفن هغه میلاو شوله د احد په میدان کې. بیا چې کله به سار به یې په باندې پټوم، پښې به یې جواتې وي او چې پښې به یې په باندې پټولې نو سار به یې کلاو پوتې شو. نبي علیه السلام یې ته ووایي چې د سار یې پټ کوئ او وجعلو علی رجلیه الازخر، په پښې باندې یې سرګړي وچوئ، د برویزې چې کومې وي. نو د صحابهو دغه حال تیر شوی ده، د ما عزتمند دی. بهر حال دغه مصعب بن عمر شهید شو، نبی علیه السلام هم دغلته کې بېهوشه شو. نو آواز بلند شو، څه منافقینو پروپیګنډا چغه کړه چې نبی علیه السلام وفات شو. شیطان هم اوضاع بلند کړه چې ان محمدن قد مات، محمد صلی الله علیه وسلم دا وفات شو. نو په دې کې ځنه صحابه کرام بیا داسې وو چې د هغې حوصلې هغه ډېرې ډاون شولې، لوسې چار نه کوله، توره یې نه شوه پونیوی. نبی علیه الصلاة والسلام صرف د صحابهو پیغمبر نه و بلکې د صحابهو محبوب هم و، علیه الصلاة والسلام باندې هغه عاشق و. نو چې کوم د چا محبوب شی وي د هغه نه هغه ورک شي او سکوټ وي نه ناامیده شي، دغه وخت کې به د انسان حوصلې هغه بالکل پرېوځي، خوړو کې زړه ته نه کېږي، چار لیار یې زړه ته نه کېږي. نو صحابهو نه بالکل جنگ هغه کېده نه،
عمر رضی الله داسې یو چټان ته ټیک لګوله ده، نو د انس رضی الله ورور باندې تېرېږي. هغه وایي ته چې عمر څه چل ده چې ګېډه توره کوئ چې ملیا مې موته شوه. وی خو وایي تړه. وی دا مطلب نه ده چې ملیا مې موته شوه. وی نبی علیه السلام وفات شو، مو بالکل اعضا چار نه کوي. نو هغه وایي چې که نبی علیه السلام وفات شو خو الله پاک خو موجود ده که نه. تو ایمان چې وروړه په الله دې وروړو، دین چې کوې نو ته د الله دې پوره کوې، جهاد د الله حکم ده، دا به هم ته د الله دې پوره کوې چې ګېډه توره کوه. ځنه صحابه کرام هم دی وخت کې دا حوصله وکړله چې هغې دا ټکي وکړل چې کله منافقینو پروپیګنډا وکړه چې نبی علیه السلام وفات شو، نو هغې وایي چې که نبی علیه السلام وفات شو خو خدای خو نه ده وفات، الله موجود ده، دین چې موږ کوو د الله دې پوره مو کوو. نو مخکې الله اوس هم الله د لحاظه موږ دین نشو پرېږدوی. د دغې موافق الله آیتونه هم بیا نازل کړل. تکلیفونه دا به دې ته رسي، داسې ګمان کوئ چې تاسې د بغیر د تکلیفونو جنت ته داخل شوئ. جنت خو ډېر قیمتي شی ده. یو ګز ټوکړه علیه السلام فرمایي چې دا د جنت د دنیا او د مافیها نه بهتره ده. او درنګې د جنت چې کومې ښځینه دي خورې لنصیفها علی رأسها خیر من الدنیا وما فیها، مکمل لباس خو څه کوي د خورې د اثر پړکای علیه السلام فرمایي دنیا وما فیها چې څه په د دنیا کې دي، نو د خورې د اثر پړکي ته هم د هغې قیمت نشي رسېدی. به داسې جنت داسې په مفته کې د میلویږي چې ته د په بستره پروت وې او ښې مزې وایه، ښه اطمینان سره وخت تېروه، سکون سره وخت تېروه، سره تکلیف وینه هم ما او ته چې مو ته د جنت حاصل شي. جنت ته پوره په دنیا کې په تو باندې تکلیفونه ازمیښتونه درومي. او دغه رنګې پیغمبر که چېرته وفات شي یا وفات نه ده، که وفات شي نو ته به خپل دین پرېږدی، ته به خپل اسلام پرېږدی، ته به خپل د دین نه په سټ باندې درومې. نو داسې به کله هم نه کوئ. نه علاوه که چېرته تاسو ته تکلیف ورسېده، شهدا مو وشول، اوس یې په خپل سترګې باندې وینئ چې د وینې هغه وفات شو، هغه وفات شو. دا ګپ خبره نه چې 70 کسان یو کس چې مړ شي څومره سړي ته زور ورکوي چې به د شپېتلا 70 کسان دې په مخ ته مځکه پروته وي، ټوټې ټوټې چا پکې غېږونه او پیزې هم کټ وي، یعنې زړونه یې هم اروتلي. نو بیا به دغې وخت کې د دغې ملګریو د څه حال وي، به څه شی زړه ته وشي. نو الله پاک ورته وایي چې دغه خو تاسې مخکې هم غوښتله چې کله د میدان تر غلی نه وای، دا مو چې کاش چې هغه بدر ولریز بیا وشي چې کوم کسان په بدر کې شریک شوي نه وو، نو هغې وایي چې یاره چې د جنګ مقام موږ ته بیا وشي چې د الله دې پر موږ جهاد وکړو، وینې مو توی شي. دا ورته وویشل چې بیا به هغه مړه دې نه مړېږي هم چې څومره مو په بدر کې د کفارو نه مړه کړي وو. نو دوی وایي چې شهادت دې موږ قبول ده. نو الله دې هغې بیان اوس ورته کوي. ام حسبتم ان تدخلوا الجنة، آیا تاسې ګمان کوئ د دې خبرې چې تاسو داخل شوئ جنت ته، ولما یعلم الله الذین جاهدوا منکم، او تر اوسه رسې الله پاک ظاهر کړي نه دي هغه کسان چې جهاد یې کړی منکم د تاسې نه، ویعلم الصابرین، الله جل جلاله ظاهر کړي نه دي هغه کسان الصابرین چې هغه صبر کوونکي دي په شدایدو تکلیفونو کې. ولقد کنتم تمنون الموت من قبل ان تلقوه، تحقیق سره تاسې تمنون الموت آرزو مو کوئ د مرګ، من قبل ان تلقوه مخکې د دینا چې تاسې ملاقات دغې مرګ سره وکړئ. نو فقد رأیتموه وانتم تنظرون، تحقیق سره تاسې ولیدلي دغې اسباب د مرګ لره چې یو هلته کې شهید کېږي بل هلته شهید کېږي، وانتم تنظرون، تاسې په خپلې سترګې ورته کتل. وما محمد الا رسول، او نه د محمد اله معبود الا رسول، لیکن پیغمبر ده. قد خلت من قبل الرسل، تحقیق سره تیر شوی دی مخکې د دغې محمد صلی الله علیه وسلم نه الرسل ډېر انبیاء کرام. افا ام ماتا، آیا که چېرته مړ شي د محمد رسول په خپل مرګ باندې تبعان، او قتل یا قتل کړی شي د چا د لوسه، انقلبتم علی عقابکم، نو آیا تاسې بیا واپس شوئ علی عقابکم په خپلې پندې باندې. عقب دا پندې ته ویل شي، نو لکه په سټ باندې ته بیا خپل کفر ته بیا واپس شي زوړه دین ته. ومن ينقلب على عقبه، څوک چې واپس شي په خپلې پوندو باندې، فلن يضر الله شيئا، نو هرگز ضرر نشي ورکوی الله پاک د دې هیڅ شی هم، که ټوله دنیا دا کفر ولا شي بیا هم د الله دین کې نقصان نه درومي، او که ټوله دنیا خلق دا د پیغمبرونو غوندې نیک او صالح شي، د صحابه غوندې نیک او صالح شي،
بیا هم د الله جل جلاله ذات ته د الله پاک لوی او بادشاہت ته زیادت نشي رسوي. وسيجزي الله الشاکرین، او زر ده چې الله جل جلاله بدلا به ورکوي الشاکرین شکر گزار یو ته. وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا. وما كان دام ترغیب د جهاد او تسلی د مسلمانو ته، او نه دا لنفس نشته اختیار دی نفس ته پورا ان تموت چې دای مرشي الا باذن الله، یعنی په خپل اختیار یو نفس هم دا نشي مړی دی الا باذن الله، مگر د الله په قضا سره د الله په فیصله سره کتاب مؤجلا، دا لیکل دي مؤجلا مقرر کړی شوی. دا لیکل شوی دي مقرر چې هر چاته په خپل زوی کې او په خپل وخت باندې مرګ اردرومي، د خپل وخت نه او د خپل زوی نه د مرګ نه څوک هم نشي خطو کېدی. ومن یرید ثواب الدنیا نؤتی منها، او هغه څوک چې اراده لري ثواب دنیا د ثواب د دنیا نؤتی منها، نو موږ به د تویر کو منها د دینا، نو ثواب د دنیا چې بس صرف د مو د دنیا ملاو شي، د دنیا و صحیح حساب الله پاک هغه تویر کی، او آخرت کې به صحیح حساب یې نه. ومن یرید ثواب الاخرت نؤتیه منها، او هغه څوک چې اراده لري د ثواب د آخرت نؤتیه منها موږ به د دې نه ورکو. وسنجزي الشاکرین، زر د موږ بدلا ورکو شکر گزار خلکو ته. وکأی من نبی قاتل معه ربیون کثیر، دا بیا الله جل جلاله هغه صحابه کرامو ته تسلی ورکوي چې ګوره د جهاد صرف په توسې نه ده فرض شوه، توسې نه مخکې په انبیاء کرامو د هغې په امتونو باندې فرض شوه، ځنو پکې بیا تسلیم نه که، لکه موسی علیه السلام بعضې ملګري چې موسی علیه السلام ته چې الله دې ته چې قوم سره جهاد وکړي، نو هغې ویې چې اذهب انت وربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون، موسی ته او تو رب د ویر شي، موږ دغلته کې انتظار ته کوو، موږ جهادونه نشو کوی. او هر چې بعضې به داسې کسان وو چې هغې د انبیاء کرامو په مایت او ملګرتیا کې جهاد وکړل، قتلونه هم وینه وشول، انبیاء کرام یې هم مړه شوله، خو لیکن د هغې باوجود خپلې حوصلې هغه یې پرې نږدولې، بلکې مزید نوره هم د الله نه سوالونه کول چې یا الله که کوم هزیمت یا تکلیفونه شکستونه موږ ته رسیږي، نو دا به د موږ خپلو اعمالو په وجه رسېدلي، موحد کې هم د خپلو اعمالو په وجه باندې هغه تکلیف ورسېده، لہذا یا الله موږ ته د هغې مغفرت وکړې. نو د الله نه به یې دغه سوالونه کول، حوصله هغه به یې نه اچوله. تیمورلنګ بادشاه و لنګ د دې وجې نه چې دی په پښه ګوډ و، تاریخي خبره ده، 14 ورې د شکست وخوړه د دشمن خلاف. نو آخر ډېر انتهی غمجن شو، زړه یې موت شو چې هر وخت اوري زه لشکر تیار که او جنگ وکړه، جنگ کې مړی نه وشي، میدانونه نه وګټای شي، او بیا موږ په منډه باندې ونرو شو. نو داسې د یو اتلولو سره نوست وه. کله کله الله جل جلاله د انسان د ذهن او د ای حوصلې جوړولو دپاره داسې مخامخ یوه خبره ورته پیش کړي، په هغه باندې د حوصله جوړه شي. نو په هغه تلو کښې یو میژای و چې هغه به اوبې ته اچېده، بیا به لمبې به یې ویلې رو به کنارې ته په خندق په چرخته بیا به وچېده. د 13 ورې شکست خوړل او هغه میژای هم 13 مرتبه چک شه او بیا روچېده. په 14 ورې باندې دا میژای چې دا چک شر وخته، نو ده چې روخوسته هغه میژای دای په یوه پښه ګوډه په دوی پښې ګوډ و. نو دوی چې دا یو کمزوره مخلوق ده، دا چې دا دمره پرېوته ارچک او د خپله حوصله پرې ونه چوله، نو زه چې مو ته قوتونه هم میلاو دي، لشکر ارسره ده، زه ویله شکست تسلیم کوم او زه ویله خپل همت اچوم، لہذا هغې نه پس بیا لشکر تیار که په دشمن چې حمله وکړه، نو الله پاک فتح ور کړله. نو هره چار کې کومه جایزه چار چې د فایدې چار چې که د دنیا وي د آخرت وي، د هغې دپاره به حوصله مضبوطه لرې، الله نه به امداد غواړې او نصرت الله جل جلاله به ورولي. وکأی من نبی قاتل معه ربیون کثیر، او څومره د انبیاء کرامو نه یا ډېر د انبیاء کرامو نه قاتله جنگ وکړو معه د ده په مایت کې ربیون خدایي خلکو د الله والا خلکو کثیر ډېرو فما وهنو لما اصابهم، نو بیا دوی سستی نه وکړله یا دوی بزدلي نه شول لما د هغې تکلیفونو د وجې نه اصابهم چې دوی ته ورسېدل فی سبیل الله الله په لار کې وما ضعفو، او نه دوی کمزوري شول د جهاد نه، وما استکانو، او نه دوی سر ټیټ که دشمن ته.
والله يحب الصابرين، الله پاک پسند کوي صبر کوونکي خلک. وما كان قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا، او نو کول د دغه ربيونو د دغه خدای خلکو د دغه انبیای کرامو د ملګریو الا ان قالوا، مگر دا خبره وا په هغه وخت کې هم کوي دوی نه قتلونه وشول چې دوی اوویل چې ربنا ای پروردګار دې موږ اغفر لنا موږ ته بخشش وکې ذنوبنا د موږ د صغیره ګناهونو و اسرافنا د موږ د کبیره ګناهونو. یا ذنوب هغه ګناهونه چې د سړي د خپل ذات سره متعلق وي، اسراف هغه ګناهونه چې د هغه د حقوق العباد سره متعلق وي. یا له موږ ته دغه ټول مغفرت وکې فی امرنا په دا معاملات موږ کې، وثبت اقدامنا او ثابت کې مضبوط کې قدمونه دی موږ، وانصرنا علی القوم الکافرین او امدادو کې دی موږ په قوم کافرینو باندې. فاتاهم الله ثواب الدنیا، نو دوی ته ورکړه جل جلاله ثواب دی دنیا چې نصرت او غنیمت و حسن ثواب الاخره او ششتا بدلا د آخرت. والله يحب المحسنین، الله جل جلاله پسند کوي د انکو کارو لرا. واخر دعوانا